الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. قدرمنو ورونو یو ورور پوښتنه کړې ده چې که څوک د خپلې میرمنې سره په زوره جما وکړي، هغه په زوره و جما او کوروالي ته مجبوره کړي، نو په دغه صورت کې پر هغه میرمنې یې هم کفاره شته او که نه؟ محترم وروره، ستاسې په جواب کې به ووایم چې که چېرته خاوند خپله میرمن په زوره و کوروالي ته مجبوره کړه او بیا کوروالي ورسره وشوه، پر خاوند باندې کفاره او قضا دواړه شته، پر میرمنې باندې قضا شته خو کفاره نشته. همداسې که چېرته میرمنې خپل خاوند مجبوره کوي چې حتما به راسره کوروالي کوي او بیا یې ورسره کوروالي وکړه، نو په دغه صورت کې بیا پر دغه خاوند باندې قضا شته او کفاره نشته، پر میرمنې باندې بیا کفاره او قضا دواړه شته. رد المحتار جلد 3 صفحه 430، الفتاوى الهندية جلد أول صفحات 405، البحر الرائق جلد 2 صفحات 402، فتاوى قاضي خان جلد أول صفحة 102، او داشان خلاصة الفتاوى جلد أول صفحة 250. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.